سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو په دې هیله یم چې رک روغ به یاستئ او د صحت په جامو کې بنغښتي وئ. د اختر لومړۍ ورځ ده. لومړی خو د پامیر ټي وي د ټولې ادارې او ټول پرسونل له لورې تاسې ټولو ته د کوچني اختر ډېره زیاته مبارکي او په دې هیله چې په خوښیو او خوشحالیو کې در باندې تیر شي او د روژې میاشت مو په عبادتونو کې تیره کړې وي. دا چې اختر دی او هر څوک په خپلو میلو کې مصروف دي او په هر چا باندې خوښي ده، خو یوازینی څوک چې ځان به نیمګړی احساسوي هغه یتیم دی چې په دې باندې موږ ټول پوهیږو. نو په همدې مناسبت باندې نیکانو ملګرو تاسې د یتیمانانو لپاره د اختر په لومړۍ ورځ باندې دغه یو څه پروګرام کړی دی. دا تاسې کتلی شئ. نو یتیمانان به هم غوښه خوري او د هغه چا په شان باندې د چا چې پلار ژوندی دی. تقریبا دغه ډېر یتیمانان دي، په ګڼ شمیر دي. د هغې معلومات به وروسته در سره شریکو او هیره دې نه وي چې دا کونړ ولایت مروره ولسوالي ده. نو دغه مخې ته چې تاسې ګورئ مال ولاړ دی، دا د همدې یتیمانانو لپاره راوستل شوی دی په اختر کې دوی د خفګان احساس ونه کړي. تاسې زموږ سره تر پایه اوسئ او خپل زړه ته د یتیمانانو په خندا باندې سکون ورکړئ. شهیدان لشمار وتلی، یتیمان لشمار وتلی، د غربت حد پرې تمام دی، د هر چا څیرې ګریوان دی. زما وطن افغانستان دی، د خپل ځان راته ګران دی، پاک الله خو دې نور جوړ کړي، بلا وخت وشو چې وران دی. زما وطن افغانستان دی، د خپل ځان راته ګران دی، پاک الله خو دې نور جوړ کړي، بلا وخت وشو چې وران دی. نو دغه زما خواوشا چې کوم راټول دي دغه ټول هغه څوک دي چې بې پلاره دي، یتیمانان دي. نو د دوی د اختر د رنګینېدو په خاطر باندې نیکان ملګري هڅه کوي. نو دغه خواته مې ګڼ شمېر یتیمانان ولاړ دي چې د پلار له سیوري نه محروم دي. تقریبا دغه 80 یا هم 90 نفر دي چې د دوی لپاره د اختر لباس همدارنګه پیزار د دې هر څه انتظام هم شوی دی او دا چې د اختر ورځ په خوشحالۍ باندې تیره کړي نو د هغې لپاره دغه د ډوډۍ پروګرام هم ورته شوی. نو یتیمانانو سره به خبرې کوو، ګورو چې اختر ته دوی خوشحاله دي. نو ستړی مه شي ماشومه، نوم دې څه دی؟ معاذ. معاذ کوم ځای کې اوسېږي؟ په هر کلي کې. مکتب وی معاذ؟ هو. مکتب کې څوم سیم کې؟ دریم سیم کې. ماشاءالله. اول نمره که نه؟ دریم نمره. آفرین. او قرآن سبق خو وی دلته مدرسه کې که نه؟ څومه سپاره کې؟ په حفظ اوله. آفرین. نو په حفظ باندې اوله سپاره. دغه به تقریبا چې د دې عمر ډیر شي ملګرو نو 9 کلن به وي یا هم 8 کلن، او چې دا په حفظ باندې قرآن وایي نو په راتلونکي کې به د اسلام او د وطن لپاره انشاءالله په خیر باندې وي. څنګه خوشحاله نن؟ هو. جامې دې کړي؟ هو. او څپلۍ؟ هو. هر څه دې کړي؟ ته ستړی مه شي. نوم دې څه دی؟ حمدالله. حمدالله. د کوم ځای اوسېدونکی؟ حصاري کلي. حصاري کلي اوسېدونکی. او مکتب خو وی؟ څوم سیم کې؟ پنځم سیم کې. او مدرسه کې؟ حفظ کې که ناظره؟ څومه سپاره دي؟ اوله. ډېر ښه. او جامې پیزار هر څه دي شوي؟ خوشحاله که خفې؟ خوشحاله. نو زمونږ هم همدا هیله د ملګرو چې دغه یتیمانان خوشحاله اوسي. د دې بل سره خبرې کوو. ته ستړی مه شي. څنګه یې؟ مکتب وی ته؟ څوم سیم کې؟ پنځم سیم کې. ته څوم سیم کې وي؟ پنځم کې. تاسو دواړه خو یو سیم کې نه وئ؟ نه. او کوم ځای کې اوسېږې؟ مرورې ولسوالۍ کوم ځای کې اوسېږې؟ ډبونو کلي کې. ډبونو نه دلته راځې سبق له؟ او مدرسه کې حفظ کې که ناظره؟ حفظ. آفرین. ماشاءالله. څومه سپاره دي ده؟ دریمه سپاره دي ده. ماشاءالله. څنګه تا دا جامې بدل دي او د نورو بدل دي؟ ستا دا خوښې وي؟ دا رنګ ستا خوښ و؟ ډېر ښه. نو درنو ملګرو دغه تاسې وکتل، دغه ما چې چا سره خبرې وکړلې دا ټول بې پلاره دي. د دوی پلاران نشته دی، خو د دې په خاطر باندې چې دوی د نیمګړتیا احساس ونه کړي نو د دوی لپاره ډېر انتظامات هم شوي مخکې له اختره، د جامو پیزار انتظامات
همدارنګه د اختر لومړۍ ورځ ده او همدا مونږ غواړو چې دغه لومړۍ ورځ هم په دوی باندې په خوشحالۍ باندې تېره شي. لشمار وتلی د غربت حد پرې تمام دی د هر چا څیرې ګریوان دی شهیدان لشمار وتلی یتیمان لشمار وتلی د غربت حد پرې تمام دی د هر چا څیرې ګریوان دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی پورا وشو څلوېښت کاله یرغلونه د بد حاله خدایه اور په مونږه دغه ستا څلور کنجه جهان دی پورا وشو څلوېښت کاله. نوم دې څه دی؟ فرمان. فرمانه کوم ځای کې اوسېږي؟ سیری کې. سیری کلي کې اوسېږي. ته خو په مکتب وې که نه؟ هو. څوم سیم کې؟ اتم کې. او څوم نمرې؟ درېیم. ښه درېیم آفرین. دروغ ونه وایه ګوره. نه دروغ نه. او دلته جومات کې؟ هو. دلته سبق وې؟ هو. حفظ کې که ناظره؟ حفظ. ښه نو څومه سپاره دی ده؟ درېیمه. ښه آفرین ماشاءالله. ته خو به موږ ته صورت وې یو صورت ویو ملګرو ته چې قاري صاحب حفظ کوي او په خوږ اواز ورته یو صورت ویو. صحیح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وأن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم صدق الله مولانا العظيم. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. د زړه سکون اواز، د زړه سکون تلاوت. ډیره مننه. ښکلی غږ ماشاءالله. او په آینده کې به درنه د قرت یو ښکلی قاري جوړیږي. خود نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی. ماشاءالله د پامیر ټي وي د همکارانو ورونو نه د ټول ټیم نه مننه کوو چې زموږ د یتیمانو د خوشحالۍ او د مسکا تصویر میډیا ته وښودو، خصوصا په دې مصروفه ورځ چې د عید الفطر مبارکه ورځ ده. دوی هغه خپل مصروفیات وروستو کړل، هغه یې شاته کړل او رال زموږ د مدرسې د طالبانو، د حافظانو، د ماشومانو خوشحالي او د دوی هغه د خوشحالۍ چې کوم انځور او تصویر هغه تاسو ته او میډیا ته وښودو. الہ العالمین دی د دوی دغه هلې ځلې قبول او منظوري کړي. تاسو نه هم غوښتنه کوو چې په خپلو خوشحالو کې نیکان خلک، یتیمان ماشومان او دغه شان د قرآن حافظان دا شریک کوي. الله تعالی دې تاسو ټولو ته نیکې بد لري. بیا هم مننه د پامیر ټي وي چینل او خصوصا د شهاب الدین شاداب صاحب نه چې دلته راغو او دا د اختر مبارکه ورځې زموږ دپاره ځانګړې کړه. زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی.
زما وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی پورا وشو څلوېښت کاله یرغلونه د بد حاله خدایه اور په مونږه دغه ستا څلور کنجه جهان دی پورا وشو څلوېښت کاله یرغلونه د بد حاله خدایه اور په مونږه دغه ستا څلور کنجه پامیر ټي وي درنو لیدونکو دغه وه د اختر لومړۍ ورځ او د یتیمانو اختر نو له ټولو ملګرو ډیره مننه چې دغومره ترتیب یې دغه یتیمانو ته ونیو د دوی د خوشحالۍ لپاره په دې هیله چې یو څه خوشحالي نصیب شوي او دغه اختر په خوښۍ سره تیر کړي یو ځل بیا چې زه تاسو ته د یوې نوې خپرونې سره د پامیر ټي وي په سکرین راځم تاسې ټول په پاک رب سپارم ښاد آباد او بریالي اوسئ پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی